پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې ټاپک یا موضوع ده لیلا خان. د پېښور اوسیدونکې لیلا خان د پښتو ځوانه سندرغاړې ده چې ایله 4 کاله مخکې په سندرو ویلو پیل کړی دی، خو په ډېر لږ وخت کې سندرو په افغانستان او پاکستان کې زیات مینوال موندلی دي. د وی او ای ډیوا له خبریال حفیظ الله ستوري شیراني سره په ځانګړي مرکه کې لیلا خان ویلي چې هغې په 13 کلونو کې د پښتو په ګډون په انګریزي، اردو او عربي ژبو هم سندرې ویلي دي. سندرې مې ډېرې ویلي دي، یو البم مې هم شته، همدارنګه د فلمونو لپاره مې هم سندرې ویلي دي. اوس مې نوې سندرې را روانې، هیله یم چې زما د مینوالو به خوښې شي. لیلا خان وایي له سندرو سره د سکول له وخت نه مینه لرله، خو د هنر پیل یې د تلویزیون په یوه پروګرام کې د قرباني په توګه وکړ. وروسته یې په څو ډرامو کې کار وکړ، بیا یې په لټون پروډکشن کې د یوې سندرې لپاره د ماډل په توګه رول ترسره کړ او وروسته یې سندرې ویل پیل کړ. د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شیراني له لیلا خان سره د مرکې په وخت کې د نورو ښځینه سندرغاړو غوندې لیلا خان هم په پیل کې د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ شوې ده، خو وایي دې خپل تعلیم ته نه ده شا کړې، ځکه یې کورنۍ اوس نه یوازې مخالفت ورسره پرېښی بلکې د هنر ملاتړ یې هم کوي. ما په میډیکل کې اف ای سی کړې ده او غواړم چې نور تعلیم ته هم دوام ورکړم، ځکه د یوې نجلۍ لپاره دا ډیره ضروري ده چې د خپل اقتصادي توان پیدا کړي. لیلا خان وایي زړه یې غواړي چې په هره ژبه کې سندرې ووایي، خو وایي پښتو ژبه یې ځکه تر نورو ژبو زیاته خوښیږي چې خپله مورنۍ ژبه یې ده. لیلا وایي لومړۍ سندره یې زه لیلا یمه ویلې وه چې خلکو زیاته خوښه کړې وه. لیلا خان تر اوسه واده نه دی کړی او وایي چې تر اوسه یې لا د واده ډېر وخت پاتې دی، خو وایي مینه یې تش له خپل هنر او مور پلار سره کړې ده. لیلا خان له خپلو پښتو مینوالو غواړي چې تل د امن لپاره ژوند تیر کړي او تعلیم ته زیاته توجه وکړي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.